تلك آيات الكتاب الحكيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. عزتمندو، نن راځو ان شاء الله د قرباني مسائل ذکر کوو او د هغې اړوند هغه چې کوم سوالات دي، مشهور سوالات، او د هغې جوابات ذکر کوو ان شاء الله په مختصر توګه. اول راځو د قرباني فضیلت او غوروالی ذکر کوو. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. د حدیث نه مخکې دا خبره یاده کړئ، دا قرباني چې کوم دا مالی عبادت ده، نو چې چا باندې دا واجب سي نو هغه باید دا عبادت سرته ورسوي. نو حدیث کې راځي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هیڅ عمل نه کوي د آدم علیه السلام بچی په ورځ د اختر باندې مګر هغه اعمال چې الله ته ډېر زیات خوښ ده هغه دا ده چې دا د الله لپاره وینه تویې کړي، د څاروي وینه تویې کړي، او دغه څاروی به قیامت کې راځي. د چې کوم خکرونه دي، حدیث کې راځي، د چې کوم نوکان دي، د چې کوم ویښتان دي، د چې کوم وړۍ دي، او نور روایتونه کې راځي موقوفه چې د کوم خوشی دي، دې ټولو بدله کې به الله پاک د قرباني کوونکي ته به الله نیکي ورکوي. نو تاسو وګورئ عزتمندو، دغه څاروي چې کوم موږ تاسو حلالو چې دوی باندې ویښته دي، نو د هر یو ویښته په بدله کې به تاسو الله یو نیکي درکوي. نو څومره فضیلت ده. بل حدیث کې راځي، دا حدیث د زید بن ارقم د روایت دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابه پوښتنه وکړه چې اې د الله رسوله ما هذه الاضاحی، دا قرباني څه شی ده؟ نو موږ به د الله رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې دا قرباني څه شی ده؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته فرمایل سنت ابیکم ابراهیم، دا د تاسو د پلار د ابراهیم علیه السلام سنت طریقه ده، او دا تاسو پلان را پاتې چې ابراهیم علیه السلام ده. بیا د صحابه ورته ویل قالوا ما لنا فيها من الاجر، موږ را پکې څه اجر شته؟ نو قال د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل بكل قطره حسنه، په هر یو قطره د دې څاروي باندې چې څاروي نه کومه وینه تویې کېږي، د دې هر یوې قطرې بدله کې به الله تاسو ته یو نیکي درکوي. لکه مخکې حدیث کوم تېر شو، نورو روایتونو کې هم راځي چې په هر یو ویښته باندې، په هر یو وړۍ باندې، په هر یو نوک باندې، په هر یو ښکر باندې، په دې هر یو باندې انسان ته نیکي ملاویږي. او دا رقم تاسو سورة الصافات وګورئ، 102 نمبر آیت د سورة البقره کې د قرباني فضیلتونه راځي. دلته اوس موږ راځو عزتمندو چې دا قرباني چې کومه ده دا کله رایج شوې ده؟ دا د ابراهیم علیه السلام د وخت نه رایج شوې ده او مشروع شوې ده. حکم د قرباني دا ده چې قرباني چې دا واجب ده. په نزد امام ابو حنیفه رحمه الله او دارک امام احمد بن حنبل رحمه الله او یو قول د امام مالک ده چې حافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباری کې ذکر کړی ده، نو دا واجب ده. بعض علما دا وایي سنت مؤکده ده، کوم موږ په نزد واجب ده قرباني. شرطونه د قرباني لپاره 3 شرطونه دي. دا شرطونه لازمي دي څوک قرباني کوي. یو دا چې سړی مسلمان وي، دوم دا سړی مقیم وي، یعنی مسافر باندې قرباني نشته، مسافر دی قرباني نه کوي، هغه باندې قرباني نشته، کوي هغه خپله خوا ده کوی شي، خو معنا د الله له خوا نه پې واجب او لازمي نه ده پې. درېیمه خبر دا ده چې درېیم شرط د قرباني لپاره دا ده چې انسان باید دومره مالدار شي چې هغه باندې صدقة الفطر واجب شي. نو چې کله هغه واجب شي د باندې بیا قرباني هم واجبېږي. خو دې سره سره د انسان باید دومره وس او توان ولري چې د قرباني یو څاروی واخلي ځان ته. نو دغه 3 شرطونه سو د قرباني لپاره. بل راځو د څارویانو عمر ته راځو. دا چې کوم څارویان موږ او تاسو اخلو لکه اوښان یا میښې، غواګانې، سیرلي، دغه ګډان، د دې عمر څومره ده دا یې زده کړئ عزتمندو. دا قاعدې کلي یې زده کړئ. په اوښانو کې 15 کاله عمر ده، اوښانو کې عمر څومره 15 کاله. په غواګانو او په میښو او په کاټیانو او په سخوندرو کې 2 کاله عمر ده. څو کاله؟ 2 کاله. په وزو او وزې، دا سیرلي او دا ګډې بزې، په دوی کې عمر 1 کال ده. نو 15 کاله په اوښانو کې، 2 کاله په غواګانو کې او په میښو کې او په ګډو بزو کې 1 کال عمر، دا لازمي ده. دا پکې شرط 1 کال. بل سوال دا رقم راځي که تاسو په دا سوال لغاله اکثره دا سوال کوي چې څو کسان به په قرباني کې شریک سي.
نو حدیثونه ثابته ده چې په قرباني کې لکه اوښ ده یا غوا ده یا میخه ده کټی ده نو په دې کې 2 کسان به شریکېږي. څو کسان؟ 2 کسان. 2 کسان به شریکېږي. 2 نه ډېر کسانو قرباني صحیح نه ده. 8 کسان یا 10 یا 12 کسان قرباني کې شریک سي، په یو میخه کې یا غوا کې یا سخوندر کې شریک سي، 2 نه ډېر کسان 8 9 یا 10 نو دا قرباني بیا صحیح نه ده. او بل دا هغه چا قرباني هم صحیح نه ده چې 6 کسان پکې شریک سي او یو کس پکې دا وایي چې ماته به نیمه برخه اضافه راکړي، اضافه پیسې به کوم نو 6 یا 9 یا 15 یا 4 نو دا نیمه برخه که څوک شریکېږي نو دې سره قرباني ټوله خرابېږي. نو 2 کسان به شریکېږي، دې به نه شریکېږي. بل سوال دا راکړه تاسو په ذهن کې راغلی باید حال دا سوال کوي چې دا خسي حیوان چې کوم د خسي حیوان په دې قرباني څنګه ده؟ په دې باندې جواب داره په دې باندې قرباني جایز ده چې کوم څاروی خسي هغه باندې قرباني جایز ده. بل سوال دا ده یو چا سوال کړی وایي چا که پلار او اولاد دواړه مالداري نو چې پلار هم مالداري او بچیان هم مالداري نو دواړه به قرباني کوي. لکه صدقه الفطر چې په واجب سوي نو دغسې پلار او بچیان دواړه به قرباني کوي، خو پلار به د خپل مال نه کوي، بچیان به د خپل مال نه کوي. که چېرته بچیان غریباران وي نو پلار مثال هغه باندې واجبي نو پلار به یې کار کوي چې پلار به قرباني خپل یو قرباني کوي، دا قرباني بیا د ټول کور نه کفایت کوي، ټول بچیان نه کفایت کوي چې کله بچیان غریباران یې وسه نه لري. بل د اختر مونږ نه مخکې قرباني کول دا صحیح نه، قرباني نه کېږي. څوک چې د اختر مونځ نه مخکې قرباني کوي، د اختر مونځ نه ده کړی او د اختر لمانځه نه مخکې قرباني کوي نو دا قرباني صحیح نه ده. بله خبره دا زده کړئ عزتمندو چې د قرباني د غوښې د ویش طریقه څنګه ده. مستحبه او غوره طریقه دا ده په قرباني کې چې د قرباني غوښه په 3 حصو تقسیمه کړي. یوه حصه د خپل ځان لپاره ویله کړي، خپل کور لپاره. 2 حصه د خپل خویندو لپاره چې کوم واده دي خویندې دي مثال خپل خپلوان د هغوی لپاره، او 3 حصه د غریبانو یتیمانانو مسکینانو لپاره ویله کړي. نو د قرباني غوښه تاسو 3 حصې کوي، دا مستحب او غوره طریقه ده چې دې کې تاسو ته هم ورسېږي، خپل خپلوانو ته هم ورسېږي او غریبانو ته هم ورسېږي. او بل دا هم قولونه شته پکې که څوک وایي ټوله غوښه غریبانو ته ورکوي هم ورکولی شي، که ټوله خپله خوري هم کولی شي. خو غوره طریقه دا ده چې د قرباني غوښه تاسو 3 حصې کوئ، صحیح ده؟ د خپل ځان لپاره، د خپلو خویندو او خپلوانو لپاره، او 3 د یتیمانانو او غریبانو مسکینانو لپاره چې هغوی ته برخه پکې ورسېږي. د اختر مونځ نه مخکې قرباني نه صحیح کېږي. دا خو مخکې دا خبره وکړه چې اختر مازدیګر مخکې به قرباني نه کوئ. کوم کس چې غریب وي وسه نه لري د قرباني او قرباني ورباندې واجب نه او دا قرباني کې پیسې قرض کړي نو قرباني یې صحیح ده، قرباني یې صحیح کېږي. افضل خبر دا ده چې موږ تاسو د اختر مونځ په عیدګاه کې وکړو. که چېرته فتنه او حالات سم نه وي نو بیا جوماتونو کې هم جایز ده. بل سوال دا ده چې هغه کومه عیبونه دي په څاروو کې چې په هغې سره څاروو باندې قرباني نه کېږي. دا 2 عیبونه دي مشهور، نور عیبونه هم خو مشهور دا 2 عیبونه دي. دغه 2 عیبونه تاسو زده کړئ عزتمندو چې دا کله په یو څاروي کې دغه 2 عیبونه نه یو عیب هم راشي نو دې باندې بیا قرباني نه کېږي. اول ړوند، کومه مثال چې غوایي یا غوی یا وزۍ یا سیرلی یا ګډي یا میخی که 2 سترګې ړندي یو چې په 2 سترګو ړوند دي نو قرباني ورباندې نه کېږي. دوم کاڼه ویل کېږي چې 2 سترګې ړندی او 2 سترګې روغې په دې باندې قرباني نه کېږي. 2 درېیم دا ده چې ګوډ څاروی وي چې خپه یې ماتئ او دا مزل نسي کوئ نو داسې څاروي باندې هم قرباني نه کېږي ځکه دا ګوډ ده، ځکه د حلالۍ جو پورې مزل نسي کوئ. که خپه یې لږ ګوډې خو مزل ورباندې کوئ ستلی شي راتلی شي نو بیا هغسې ګوډ باندې جایز ده. خو هغه ګوډ ته یادومه چې مزل نسي کوئ، خپه یې بیخي ماته او بیخي مزل نسي کوئ نو داسې ګوډ باندې بیا دې ګوډ څاروي باندې قرباني نه کېږي چې د حلالۍ جو پورې نشي تللی. او څلورم دا ده ډېر کمزوری یو کمزوری څاروی ده په هغه باندې هم قرباني نه کېږي. 5مه دا چې غوږ او لکۍ یې پرې خو دا خبرې زده کړئ غوږ او لکۍ کې. 5م غوږ، 6م لکۍ. دا غوږ او لکۍ چې کومه د عزتمندو دا که 2 حصې پاتې وي، یوه حصه کټ وي نو قرباني ورباندې کېږي. خو که 2 حصې دا غوږ او لکۍ، غوږونه او لکۍ د څاروي 2 حصې کټ وي چې 2 حصې کټ وي یوه حصه پاتې وي بیا قرباني ورباندې نه کېږي. خبره معلومه کړه که نه؟ غوږ او لکۍ کې دا قاعده زده کړئ که 2 حصې پاتې وي او یوه حصه کټ وي چې یوه حصه کټ وي 2 حصې پاتې وي نو قرباني ورباندې کېږي. او که چېرته 2 حصې کټ وي دا غوږونه او دا لکۍ 2 حصې کټ وي یوه حصه پاتې وي نو چې یوه حصه پاتې وي نو په چې کله ګورې تاسو بار دا خبره کوم وبخئ چې یوه حصه پاتې وي صحیح شو نو او 2 حصې کټ بیا قرباني ورباندې نه کېږي. صحیح ده؟ لکۍ او په غوږونو کې دا قاعده شو. بل د غوی ښکر ده یا د غوا ښکر ده، ښکر یې مات شوی ده نو چې ښکر یې ماتي د مضغو ته تاوان نه یې رسېدلی، سر ته تاوان نه یې رسېدلی نو بیا مشکل نشته، بیا قرباني ورباندې کېږي. که غوایي یا غوا یا کوم سیرلی ښکر یې وهلی نو ښکر یې ماتي او کوپړې مازغې راوتي چې مازغې راوتي بیا دې باندې هم قرباني نه کېږي.
و عام چې ښکر ماتي نو مشکل نشته، ښکر سره ښایست ته ضرر نه رسېږي او دا څاروي اکثر ښکر ماتوي. نو چې ښکرې ماتې سر یې روغ هېڅ مشکل نشته ون بیا قرباني کېږي. ځکه ډېر څاروي موږ تاسو ګورو ښکر یې نه قرباني ورباندې کېږي. دا رقم. او بل وم دا ده چې کله څاروی ډېر مریض وي، ښکاره مریض وي، ته ورته ګورې چې مریض ده نو د باندې هم قرباني نه کېږي. دا اوس شیان سو چې په دې څارو باندې قرباني نه کېږي. بل راځو کله څوک چې قرباني کوي موږ تاسو اکثر خپل حلالو، خو که څوک خپل نه حلالوي کساب ورته راولي، چې کله کساب ورته راوسته نو کساب ته به مزدوري د خپل جب نه ورکوي. که کساب ته پکې پوستکی ورکړي یا د څاروي غوښه ورکړي مزدوري کې نو دا قرباني خرابېږي دې سره. نو کساب ته خپل جب نه مزدوري ورکوي بیا قرباني صحیح ده. او که جب نه مزدوري ورنکړي نو دا قرباني بیا صحیح نه ده، جایز نه ده. او بل که چېرته یو کساب مثال ډېر غریب وي، ډېر زیات غریب، د هغه ته مزدوري خپل جب نه ورکړي او هغه هم صدقه ورکړي بیا جایز ده. او بله خبرداره دا د څاروي چې کوم پوستکی دا پوستکی به دا صاحب د قرباني څوک چې قرباني کوي هغه به دا پوستکی نه خرڅوي، چې هغه خرڅ کړي پیسې جب کې واچوي، نه دا به نه کوي. دا پوستکی به چا ته صدقه ورکړي. یو دومره خبرداره دا پوستکی راواخلي خپل استعمال کړي، ورنه درساخان جوړ کړي یا واسکټ جوړ کړي دا جایز ده، استعمالوی شي خپله، خو خرڅوي به نه چې دا پیسې بیا وخوري نه. او کسا ته مزدوري کې هم پوستکی خپې او سرو نه ورکوي بلکې هغه ته به جب نه مزدوري ورکوي. د حلالولو وخت کې که څاروي کې عیب پیدا شي، که حلالي خپې ماته شوه یا بل څه کار شو څاروي کې عیب پیدا شو نو په دې وخت کې بیا دا پروا نه کوي، قرباني جایز ده ورباندې. دوه کسان دي دواړو خپل کور ته مثال سري راوستي دي یا ګډانې راوستي دي نو غلط شو سار کې، یو د یو قرباني حلال کړه بل د بل قرباني حلال کړه نو په غلطۍ کې نو د دواړو قرباني صحیح ده، ځکه غلطي ونه شوې ده، سهوا دا کار شوی ده، قرباني صحیح ده او زمان ورباندې نشته، دا جایز ده، دا استحسانا دا جایز ده. بل په قربانۍ کې د نه کولو کوم کسان چې قرباني نه کوي په هغوی باندې چې کومه زوره او رټنه ده د نبي علیه الصلاة والسلام له خوا نه. ابو هریره رضی الله عنه روایت ده، فرمایي ابو هریره فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دي څوک چې د قرباني وسه لري او قرباني نه کوي نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي دا انسان د زمونږ د مانځه جې ته نه رانږدې کېږي. یو بل حدیث کې راځي هغه هم د ابو هریره روایت ده، ابو هریره فرمایي چې نبي علیه السلام فرمایي چې چا باندې قرباني واجب ده وسه لري او نه کوي نو داسې انسان دی زمونږ مسجدونو ته نه راځي. سبحان الله څومره سخته خبر دی زمونږ. ګوره چا باندې چې قرباني واجب او قرباني نه کوي نو نبي علیه السلام فرمایي چې دا انسان دی بیخي زمونږ جوماتونو ته او زمونږ عیدګاه ته دی نه راځي، موږ سره دې مونږ نه کوي، ځکه دا ډېره سخته رټنه ده. ګوره نبي علیه الصلاة والسلام هیڅوک د مانځه نه منې کوي مګر هغه څوک منې کوي چې هغه انسان چې داسې حکم مات کړي، ځکه هغه باندې قرباني واجب ده او دی نه کوي. د قرآن کې راځي که سورة بقره کې الله تعالی فرمایي په ظالمانو کې غټ ظالم هغه څوک ده چې خلک د الله مسجد نه منې کوي، خو نبي علیه السلام دا خلک منې کوي چې څوک قرباني نه کوي. وجه دا ده چې قرباني پرېښودل دا یو جرم ده، دا ښه کار نه ده، دا بد کار ده. بل راځو قرباني نیت کوم انسان چې دا نیت لري زه قرباني کومه نو دا قرباني نیت کوونکی انسان باید څنګه دا ذوالحجه میاشت شروع سي نو اوله لس ورځې نه تر لسمه ورځ پورې په دغه لس ورځو کې دغه قرباني والا افضل او مستحب خبرداره چې خپل نه بریتونه کټ کړي، نه ګیره، نه د سر ویښته، نه د بدن نوکان، دا باید کټ نه کړي. که د ناف ویښتې هغه به نه کټ کړي نو دا افضل او غوره خبر ده. پوه شئ د هغه چا لپاره څوک قرباني کې دا ویښته کټ نه کړي او که څوک یې کټ کړي نو ګناهګار نه ده، مشکل د قرباني صحیح ده خو مستحب طریقه دا دا کټ نه کړي. بله خبر دا ده د اختر تر قرباني کولو پورې سوال دا ده قرباني د اختر تر څو ورځو پورې جایز ده، قرباني به څو ورځو پورې سړی وکړي دا سوال ده. جواب یې دا ده چې قرباني د اختر درې ورځو، د اختر اوله ورځ، دومه او درېمه ورځ، په دې درې ورځو کې جایز ده چې موږ تاسو قرباني وکړو. خو افضل غوره خبر دا ده چې موږ تاسو په اوله ورځ باندې قرباني وکړو، ځکه په اوله ورځ خپل کور والا هم غوښه وخوري، خپل خپلوان هم وخوري، غریبان هم غوښه ورسېږي. کنې په دومه او په درېمه ورځ هم قرباني جایز ده خو موږ تاسو باید په اوله ورځ وکړو. سوال دا ده چې چا یو خپلوان مړ شوی ده، چا چې خپلوان مړ شوی ده نو دې خپلوان لپاره قرباني کول څنګه دي؟ دې خپلوان یو خپل چا پلار مړ شوی یا ورور مړ شوی ده نو د هغه لپاره قرباني کول څنګه دي؟ دې باره کې علماو ډېر اقوال شته خو تاسو دا خبرې زده کړئ چې د مړي لپاره قرباني کول دا جایز دي. چې دي دا جایز دي ځکه تاسو ګوره ما ویلو دا قرباني عبادات مالیونه ده، صحیح ده، نو دا قرباني جایز ده تاسو مړي لپاره وکړئ. علماو نور اقوال هم پکې شته ځکه علي رضی الله عنه به نبي علیه السلام لپاره قرباني کوله، نور ډېر اقوال د آثار د صحابو شته چې هغوی هم کړي دا رقم. او د څاروي د حلالولو طریقه چې څاروي به څنګه حلالوي دا طریقې زده کړئ. څاروي چې کله حلالوي نو تاسو به ښایسته طریقه باندې راسملوئ، بسم الله الله اکبر، بس یو وارې مو ویلې او نو چاړه پرې راکش کړئ، بس
دا نه چې بار بار بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله اکبر الله اکبر نه دا تکرار پکې لازمي نه ده بس یو ورچا وری څنګه سوال اسم نو چاړه راخته د مړی کیونه نو بسم الله الله اکبر بس کټ دا کافی ده او کچاله ګوره غیر اختیاري ورته یاد نه و سوال اسم نو دلته کې دا چې بسم الله وایم خو بسم الله ورنه یې راشو چې یې راشو بیا قرباني کیږي خو لکسته بسم الله نه پریږي کچا لکسته بسم الله الله اکبر پری خو نو بیا قرباني حرام ده سي حرام ده لکه خنزیر قصدن نه پریږي خدای کې کبات شي پروا نه کوي ها د حلالولو یعنی ذبح کولو چې کا سروي ذبح کې نو هغه سلوشن مطلب کې سلوشن په حلاله کې یو دا د حلق دا چې کوم نه حلقي توري په دې حلق کې به د حل چې کوم دا د حلق هغه چې ویل کېږي د ساروي چې هغه د ساروي ساخلي دا جمع کټ کې یو دا ساخشتلو جاي او دوم دا چې هغه تړتړو مورته تړتړو هغه چې د خوراک زی دا بم کټ کې او درې مو سره دا دوه رګونه دي دا دوه رګونه د مړي کې کټ کې دا سلو شي د سالاره د خوراک لاره او هغه دوه رګونه چې هغه نوینه بهيږي نو دا سلو شي په مړي کې کټ کې دا مړي به کټ کې د اډو کې پورې به ورسه چې ورسه نو اډو کې به نه ماته اډو کې به نه ماته دا به کټ کې دا سلو شي دا کله کټ کړو نو بیا دا ساروي خپل شټيږي دا چې کله شټيږي د ساروي ته راحت ملاويږي ښه پرې د ټول یې نو ورو بهيږي چې کله خې نو ورو به دا روسو به د سټ اډو کې ور باندې مات کی ها اول نه سټ اډو کې ما ماته دا خطر کار ده ځکه د ساروي ته بیا درد رسیږي او دا چې کله سولوشن کټ کی چې هغه د خوراک مثال هغه د تړتړو ده او دا رقم حق د ساده او دوه رګونه دي تاسو کله چرګ لال کړه کنه چرګ رګونه نه بهيږي دا رقم نو دا سولوشن چې حلال کې پکې پرې کې پکې نو ساروي حلال شو پرې چې خو شټي وینه ورته توي سینه توي نو اډو کې پر به ورسه اډو کې به نه ماتوي چې کله خغله سه ورسره اډو کې مات کې دا خطر کده او مستحب او غلط طریقه ده او ان شاء الله موږ ته اندک ان شاء الله دا د ذوالحجې د لس ورځو او فضیلت او غرواله بیان کو ان شاء الله دا رقم د عرفات د ورځې فضیلت او غرواله او ان شاء الله د اختر مونږ طریقه به هم بیانو ان شاء الله استا ومن الله توفیق